د افغانانو لپاره تازه او بد خبر د کارګرو سازمان افغانانو ته تازه او بد خبر واوروه. 1,000,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. دستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان د کارګرو سازمان 1,500,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کارګرو نړیوال سازمان ILO وایي چې پر افغانستان طالبان له واکمنېدو وروسته له 1,000,000 زیات افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ یې زیان کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او خلکو لپاره سخت دی چې کروندګرو دولتي ادارو د عامه خدماتو او ورغنیزو چارو په برخه کې کار کاوه. ځکه دې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او ډېرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستې. د راپور له مخې په افغانستان کې ډېر شرکتونه په معلق حالت کې دي ځکه زرګونه افغانان هره ورځ له هېواده وځي. د ILO د اټکل له مخې ښایي تر جون میاشتې پورې افغانستان کې د 17,000 ترمنځ دندې رامنځته شي.